د 2019 کال د اکتوبر میاشتې په پای کې بانف د یوې ایراني وګړي د پناه غوښتنه رد کړه. د هغه د پناه غوښتنه ځکه رد شوه چې د دوبلین د درېیمې مقررې له مخې ایټالیا د هغه د پناه غوښتنې د پروسې د پرمخ بیولو مسؤلیت درلود. رد شوي کس د همدې کال د نومبر په میاشت کې د شلوسویک هولشتاین اداري محکمې ته د دې پریکړې پر وړاندې خپل اعتراض ثبت کړ. په داسې حال کې چې د هغه عریضه تر کتنې لاندې وه. بانف د 2020 کال د مارچ میاشتې په پای کې د کورونا له کبله د دوبلین د درېیمې مقررې د انتقال دوره وځنډوله. د انتقال دوره 6 میاشتې ده او دا په دې معنا ده چې د دوبلین مقررې له مخې رد شوی کس باید د 6 میاشتو په دوران کې هغه هیواد ته ولېږل شي چې د پناه غوښتنې د پروسې پر مخ بیولو مسؤلیت یې لري. په همدې حال کې د بانف ادارې اعلان وکړ چې د کورونا له کبله رامنځته شوی ځنډ په دې 6 میاشتو کې نه شماري. په پایله کې د شلوسویک هولشتاین اداري محکمې اعلان وکړ چې د بانف پریکړه د اروپایي اتحادیې له قوانینو سره سمون نه لري. په دې ډول د انتقال هغه دوره چې دا کس باید پکې ایټالیا ته لېږل شوی وای د مې په میاشت کې پای ته ورسېده او اوس د اداري محکمې د پریکړې له مخې جرمني د دې کس د پناه غوښتنې د پروسې پر مخ بیولو مسؤلیت لري. تر اوسه معلومه نه ده چې د دوبلین له مخې د کسانو بیرته استول څه وخت پیل کیږي. باید په یاد مو وي چې د محکمې حکم یوازې د یوه کس لپاره دی او هر کس چې له دې ډول حالت سره مخ وي باید په خپله محکمې ته عریضه وکړي او د بانف د حکم پر وړاندې استدلال او مبارزه وکړي.